معافي مې نه غواړي زما دا شی زه څه شي معافي دا نه غواړم ولې دا نه غواړم دا اوس یخني نه وه اوس چې دا شو وه هغه یخنۍ کې ما زوی وړوکې اوده و احمد دا خو وړوکې اوس خو دا شو یو شپږ میاشتې وشوې نو دا ما صوفه کې سملولی و نو دا چې پړه راله ما سټیج کې انټري وه که نه انټري مې وکړه چې رالم نو اسد ته یې واز کو شو واله نه دی هغه ته وایي راشه ما یې زه څه به ورته وایي نو هغه ته یې زما په سر شکایت وکړو چې دا خو د ماشومانو ځای نه دی مې پاسه دا چې پړ قوس ترې وکشه ما زه یې سملوم ورته یې پاسوه وایي مشره د ما زه ډمانو لحاظ نه کوم څه مفتي صاحب نه دی چې مشر دی مدې تر زما کنه لګي شوې ده دا سینیر د ما سینیر پکې چا راوستی زه خپله سینیر چې شی دی بس که زما د دې نه لګي دا وایي چې زما ډېر خلک لحاظ کوي ما نه معافي وغواړم معافي مې نه غواړي زما دا شی زه څه شي معافي دا نه غواړم ولې دا نه غواړم ماشین صوفه کې ملاس دی او ته هلته ما باندې شکایت کوي چې دې زوی سملولی دی دا د پاسې ما سټیج ته را سره تو وباسه که نه هغې نه به زما د دې نه لګي مړه هغه اوده و ډېر دغه خبره وکړه نه پس مې نه لګي داسې مې ډزولې ده چې اوس خلکو ته وایي چې زه مشر یم زه ډمانو کې مشر نه منم زما لایف کې هم ویم او داسې هم ویم او د لایف نه اخوا هم وایم چې زه ډمانو کې مشر نه منم سبا ته ډمانو کې مشر منې که نه نه چینار ته ډمانو کې مشر منې چینار څه وایي درته چینار زه خو بیخي نه منم زه خو ورته ښکاره هر چاته ویم چې ما ته یو کس وایي زه سینیر یم زما لحاظ کوه زه ورته مخامخ یم زه ډمانو لحاظ نه کوم ډمانو کې زه مشر کشر ډمانو که څوک را سره سم چې سمه ورسره ځم که څوک لږ روان شي زه بیا ډېره خرابه یم دا د ما نه ځان سر کې ټوټ پیس واچوه ای چینار ټول سر کې ټوټ پیس واچوه سر کې پوډر واچوه او ستا بل پنشمنټ دلته ټوټ پیس ولګوه دلته او د سترګو د پاسه شابه پاسه او لږ بازینګړې واړوه فل شاور وکړه ډانس راته وکړه دا پنشمنټ یې څه کوم څه کمې ډبل ټیپ درې کسان ناست ډبل ټیپ